د یاد غونډې په پیل کې خوست والي ښاغلي مولوي محمد نبی عمري وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو په لزومدید مولوي محمد انور د کارونو د لا بهترۍ په خاطر د ولایت مقام مرستيال په توګه ټاکل شوی. خوست والي مرستيال والي ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې د ښه خدمت هیله وکړه. ښاغلي عمري د پخوانی مرستيال والي مولوي محمد شاه محبت له ترسره شویو کارونو او خدمت مننه وکړه. د ویل مولوي صاحب محبت په سختو حالاتو کې د ولایت مقام مرستيال دنده په اسلامي مینا او ژمنتیا تر سره کړه. خوست والي د اداراتو مسؤلینو ولسوالانو او د پستو قومندانانو ته سپارښتنه وکړه چې هیڅوک نشي کولای چې د خپل صلاحیت څخه په ناوړه استفاده ولس آزار تهدید او یا څوک بندي کړي. له سرغړونکو سره به شرعي او قانوني چلند کیږي. نو مولوي زیاته کړه چې ولایت مقام ژمنده چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي او په اداراتو کې به وړ اصلاحات راځي. د ویل چې ټول مسؤلین مکلف دي چې بې له توپیري چلنده ولس ته خدمات وړاندې کړي. نوی ټاکل شوی مرستيال والي مولوي محمد انور له خپلو مشرانو مننه وکړه چې په نوموړي د دې دروند مسؤلیت باور کړی او ژمنه وکړه چې خپلو مشرانو کړی باور به وساتي او ولس ستونزو او غوښتنو ته به د ولایت والي او نورو مسؤلینو په همکارۍ رسیدګي کوي. نوموړي له خپلو همکارانو وغوښتل چې ضوابطو ته په روابطو ترجیح ورکړي او د خپل صلاحیت څخه پورته مسؤلیت ما اخلي څو په سمه توګه مو خپله دنده تر سره کړې وي. د ولایت مقام پخوانی مرستيال والي مولوي محمد شاه محبت په خپلو خبرو کې وویل د خپلو مشرانو پریکړې ته درناوی لرم. ژمنه مې دا ده چې په راتلونکي کې چې هر ځای کې هر ډول مسؤلیت رسپارل کیږي په پوره ژمنتیا به اسلام هیواد او ولس ته خدمت کوم. ښاغلي محبت زیاته کړه چې د ولایت والي او نورو مسؤلینو زیاته مننه کوم چې ما سره د ښه خدمت په برخه کې همکاري کړې. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت د تامین په برخه کې ټول امنیتي مسؤلین په پوره همغږۍ ګډ کار کوي څو ولس مو د امن په فضا کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ بوزي. وروسته نوی مرستيال والي په خپل دفتر کې رسماً خپل کار پیل کړ.